بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه دریم درس دی. په دې درس کې به مونږه ذاکا ذالکا تلکا دغه به وایو چې دا ذاکا څه دپاره استعمالیږي، د استعمال څنګه دی، د استعمال او ذالکا د استعمال او تلکا د استعمال. ګورئ هغه نه مخکې چې درس شروع کو د دې استعمال داسې دی چې ذاکه چې دی دا مفرد دپاره راځي او مذکر دپاره راځي، او لکه څنګه چې دلته هذا او دغه قریب دپاره راتلو، خو دلته دا ذاکه چې دی دا درمیاني حالت چې وي، یعنی درمیاني مسافت چې وي هغه دپاره راځي، نه نږدې وي نه ډېر لرې وي، چې درمیانه وي نو هغه دپاره ذاکه راځي. او ذالکه چې دی ذالکه دا د لرې دپاره راځي، یعنی مفرد مذکر لرې دپاره راځي. او ورپسې دریم چې دی تلکا دا مفرد مؤنث بعید دپاره راځي. نو راځو سبق طرف ته. الدرس الثالث دریم درس چې دی هذا ذاکا. هذا دا اسم اشاره ده، ذاکا دا اسم اشاره ده. اسم اشاره دی ته وایي چې په دې باندې یو شي طرف ته اشاره کیږي. نو هذا خو په تیر درس کې مونږ ویلي او ذاکا دی. ذاکا یعنی هغه، هذا کتاب و ذاکا کتاب، دا کتاب دی و ذاکا کتاب او هغه کتاب دی. واو او معنا ورکي. هذا قلم و ذاکا قلم، دا قلم دی و ذاکا قلم او هغه قلم دی. اوس سوال به څنګه کوو؟ ما به په ابتدا کې ولګو چې مام کله ولګولو نو ذاکا نه مخکې نو دا سوالیه شي چې تپوس کې یعنی مسافت درمیانه وي، مسافت وي، نو څنګه به تپوس کې ما ذاکا هغه څه شی دی؟ نو جواب به دا وي چې ذاکا کتاب، هغه کتاب دی. ما ذاکا هغه څه دی؟ ذاکا کرسی، هغه کرسی ده. ما ذاکا هغه څه شی دی؟ ذاکا باب، هغه دروازه ده. نو ما چې دی دغه شیزونو دپاره استعمالیږي، من چې دی د انسانانو دپاره. نو ذاکا نه مخکې چې من ولګې نو اوس معنا یې داسې شوه چې من ذاکا هغه څوک دی؟ من ذاکا هغه څوک دی؟ نو من ذاکا هغه څوک دی؟ ذاکا استاد، هغه استاد دی. ما تاسو وی ذاکا دا مذکر دپاره راځي، مؤنث دپاره نه راځي. نو من سره تپوس وشو ځکه د انسانانو باره کې وشو، نو ذاکا استاد مونږ به وایو ذاکا استاد، دا مذکر وایو. من ذاکا هغه څوک دی؟ ذاکا طالب، هغه طالب دی. من ذاکا هغه څوک دی؟ ذاکا محمود، هغه محمود دی. اوس هذه چې دی هذه دغه مؤنث دپاره استعمالیږي، نو دلته دا قریب دپاره استعمالیږي. او تلکه چې دی دا مفرد مؤنث دا لرې دپاره استعمالیږي. دا مؤنث دی خو لرې دی. تلکه چې کله یو شی لرې وي، څوک لرې وي، نو هغه دپاره تلکه استعمالیږي. لکه هذه ساعه و تلک ساعه، یعنی دغه ګړۍ ده، و تلک ساعه او هغه ګړۍ ده. نو تلکه هغه معنا ورکوي لرې. هذه شجره و تلک شجره، دغه ونه ده او هغه ونه ده. اوس سوال به څنګه کوو؟ ما به ترې نه مخکې ولګو ما تلکه هغه څه شی دی؟ هغه څه شی دی؟ نو جواب تلک ساعه، هغه ګړۍ ده. ما تلکه هغه څه دی؟ تلک شجره، هغه ونه ده. ما تلکه هغه څه دی؟ تلک مروحه، هغه پکې دی. اوس من چې دی استعمالیږي دغه انسانانو دپاره، نو من تلکه او تلکه چې دی دا مؤنث دپاره استعمالیږي، نو څنګه به معنا جوړیږي؟ هغه څوک ده؟ من تلکه هغه څوک ده؟ تلکه طالبه،
دغه وګورئ تلک چې د مؤنث لپاره استعمالیږي نو آخر ده علامت د تانیث رالو چې تا ده. نو تلک طالب هغه طالبه ده. من تلک هغه څوک ده؟ تلک امرأه هغه زنانه ده. من تلک هغه څوک ده؟ تلک بنت. تلک بنت هغه ماشومه ده یا هغه لور ده، بچی ده. ذلک والد هغه پلار دی. ذالک لري د پاره راځي او مذکر د پاره راځي. ذالک والد هغه پلار دی، والد صاحب دی. وذالک ولد او هغه هلک دی. وتلک چې د مؤنث د پاره راځي نو بنت رالو. وتلک بنت او هغه ماشومه ده. وتلک بنت او هغه ماشومه ده. اوس مخکې تمرین راځي، تمرین مشق. اول عربی میں ترجمہ کرے، وہ پہ عربی کی ترجمہ وکئی. خواب مذکر الفاظ. وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے. نو څنګه به وایو؟ ما تاسو ته په دې درس کې ذاکه چې دی که تاسو نه لږ مسافت و نو بیا به ذاکه استعمالوئ، او که ډېر لرې و نو ذالکه. نو ذالک او ذاکه دواړه ویل شي. لکه وہ مسجد هغه جومات دی، ذاکه مسجد یا ذالک مسجد هغه جومات دی، دواړه یو معنی راځي، ذاکه یا ذالکه. وہ میدان ہے هغه میدان دی، ذاکه میدان یا ذالک میدان. وہ گھر ہے هغه کور دی، هغه کور دی. ذاکه بیت او یا تلک بیت دواړه راتلی. نه تلک نه، تلک مؤنث ته پر راځي. بیت چې دی دا مذکر دی نو ذاکه بیت ذالک بیت. وہ چارپائی ہے هغه کټ دی نو ذاکه سریر. وہ سړک ہے هغه سړک دی، سړک ته شارع وی. ذاکه شارع، ذاکه شارع. وہ کون ہے هغه څوک دی. من ذاکه، من ذاکه دام راځي، من ذالک دام راځي. وہ طالب علم ہے، وہ طالب علم ہے. وی هغه طالب العلم دی یعنی هغه طالب العلم دی. نو ذاکه طالب یا ذالک طالب. وہ منشی ہے هغه منشی دی. نو ذاکه کاتب، ذاکه کاتب یا ذالک کاتب. وہ مؤذن ہے هغه مؤذن دی، ذاکه مؤذن یا ذالک مؤذن. وہ سعید ہے هغه سعید دی، ذاکه سعید ذالک سعید. دواړه راځي. نو دا خو د مذکرو. اوس مؤنث الفاظ. مؤنث الفاظ نو مؤنث لپاره په دې کې مونږ تلک وویلې. تلک هذه چې دی هغه نږدې لپاره راتلو نو لرې لپاره تلک استعمالیږي. نو دغه چې دی دا ټول مؤنث دپاره به استعمالیږي. نو مؤنث علامه دا د اخره کې ها راځي. لکه وګورئ نو وہ کمره ہے وی هغه کمره ده نو هغه دپاره تلک رالو. کمره ته په عربی کې غرفه ویل کیږي. نو غرفه، غرفتون په وقف کې تا نه ها جوړیږي نو اخره کې تا ده نو دا د مؤنث علامه ده نو ځکه دې ته مؤنث ویل کیږي. نو څنګه تلک غرفه، تلک غرفه. وہ درخت ہے وی هغه ونه ده. تلک شجره. وہ سورج ہے وی هغه نور دی. تلک شمس. وہ سائیکل ہے وی هغه سائیکل دی. تلک دراجة یا دراجه. وہ موٹر ہے وی هغه گاڑی دی. تلک سیاره یا سیارة هغه گاڑی دی، موٹر دی. وہ ہوائی جہاز ہے وی هغه ہوائی جہاز دی. هغه وہ هغه. تلک طائرة، طائرة هغه ہوائی جہاز دی. وہ عورت ہے وی هغه زنانه ده. تلک امرأة وہ بچی ہے. تلک بنت هغه ماشومه ده. وہ ماں ہے وی هغه مور ده. تلک ام وہ فاطمه ہے وی هغه فاطمه ده، فاطمه ده. تلک فاطمه، تلک فاطمة یا تلک فاطمه. اوس قواعد، هغه قواعد چې په دې کې مونږ ته ذکر شو. ذاکه، ذاکه، ذالک، تلک. په ابتدا کې ما تاسو وی ذاکه دا اسم اشاره ده
इसमें इशारा है वही, इसमें इशारा था और मुफरद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दरमियानी मुसाफत पर हो। गोरे दादा का चिदा इसमें इशारा था, یو شي طرف ته په دې باندې اشاره کیږي لکه ذاک مسجدون، نو په دې ذاک باندې دا اشاره وشو نو دې ته اسم اشاره ویل کیږي. نو دا چې دی دا ذاک چې دی دا مفرد لپاره استعمالیږي، خو چې دا مفرد به مذکر وي دې لپاره استعمالیږي او دې سره او چې دا درمیاني مسافت لري ډیر لري نه وي درمیانه وي. او ذالک چې دی دا اسم اشاره ده خدا مفرد مذکر د پاره استعمالیږي، خو دغه ذالک چې دی چې دغه مشار الیه یعنی کم شي طرف ته اشاره کیږي دغه بل لري وي، دا به دی د پاره استعمالیږي. उस तिल का चिदे दाम इसमें इशारा था, ये भी इसमें इशारा है और मुफरद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो. वो तिल का चिदे दाम इसमें इशारा था खुदा मुफरद द पारा इस्तेमालीगी, खो मुफरद सारा मुअन्नस बवी دا به استعمالیږي، خو دغه مؤنث مفرد چې دی دا به لرې وي لکه هغه په دې کې چې و ذاکه یعنی دا نږدې و یعنی مطلب درمیاني مسافت د پاره او ذالک او چې دا لرې د پاره. نو دلته اوس تلک چې دی دام لرې د پاره دی خو مؤنث د پاره استعمالیږي. اوس کوم الفاظ چې مونږ وویلې د دې معناګانې اوس دلته کوي ذاکه وہ هغه مذکر کې دا مذکر د پاره استعمالیږي، تلکه वो हगा मुअन्नस के लिए दा मुअन्नस द पार इस्तेमाली, शमसुन सूरज नवर, सय्यारा मोटर गाड़े, तिफ्ल बच्चा माशूम, ज़ालिका वो हगा दा मुज़क्कर द पार इस्तेमाली यानी लरी द पार इस्तेमाली. मैदान मैदान او ها میدان میدان، بیت کور، گر کور، سریر چارپائی ته ویل کیږي کټ ته، کاتب منشي، طفلتون بچی ماشومه، طفلتون وګور تون دی طفل ماشوم طفلتون ماشومه، طائره هوایی جهاز طائره هوایی جهاز، ورده گلاب پل دا گلاب، شارع سړک، دراجه سایکل سیکل، حافله بس او دې بس ته چې دی حافله هم وایي اتوبیس هم وایي. نو انشاءالله امید لرم نننی سبق باندې به تاسو پوه شوي الدرس الثالث باندې.